ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم الله مزل ټیکنیکل پښتو ټیچ یوټیوب چینل څخه تاسو پر حاضر دي ملګرو. نن تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو د پریمایس اپلیکیشن څخه مونږ خپل موبایل ته ایزی لوډ وکړو. یعنې کومې پیسې چې تاسو په پریمایس اپلیکیشن کې جمع کړي وي هغه ځان ته خپل موبایل ته څنګه ولېږو. ملګرو دا اپلیکیشن په رښتیا چې پیسې ورکوي. نو تر ټولو مخکې ملګرو که تاسو چېرته به چینل کې نوي یاست او چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو دا در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نه بعد ورسره خوا کې د ګنټې نشان باندې کلیک کړئ. هغې نه بعد بیا آل باندې کلیک کړئ. په همدې طریقې سره به تاسو ته زما نورو ویډیوګانو باره کې په وخت باندې خبر درشي او تاسو به هغه ویډیو وګورئ. نو ملګرو راځئ ورځو تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو موږ د پریمایس اپلیکیشن استعمال کړو او بیا ترې نه پیسې راوباسو. ټول ناول ملګرو دې ته مهم دي چې کله تاسو پریمایس اپلیکیشن خلاص کړئ دې لپاره به تاسو خپل موبایل ډیټا آن کوئ. یعنې ډیټا نه بغیر خو دا کار نه کوي. چې کله مو ډیټا آن کړه ملګرو دې لپاره ډیټا او په موبایل کې چې کوم لوکیشن دی هغه به حتما ورسره خلاصوئ. یعنې درې شیونه پکې مهم دي ملګرو. تاسو چې کله په موبایل کې خپل ډیټا لوکیشن او وای فای دا درې به تاسو سره خلاصوئ. یعنې لوکیشن ډېر مهم دی د اپلیکیشن لپاره چې ترڅو تاسو ته پیسې راوباسئ. نو د اپلیکیشن نوم دی پریمایس. دا به تاسو سره وي ملګرو. که چېرته تاسو سره نه وي نو دا اپلیکیشن ما د ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی دی. تاسو د ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ. هلته لینک شته دی هغې څخه دا ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړو نو په اسانۍ سره تاسو لوګین شئ ورته د فیسبوک څخه یا د ګوګل څخه. ایمیل نه هم لوګین کېدای شي فیسبوک نه هم لوګین کېدای شي. نو دا اپلیکیشن دی تاسو چې کله ورته لوګین شوئ بیا تاسو څه به کوئ نو دا تاسو ته ښیم. دا اپلیکیشن دی دا زه اوس اوپن کوم. نو دا ملګرو دا چې کله اوپن شي نو تاسو به هلته تاسو ته لیکي چې تاسو به خپل جی پی ایس یعنې آن کوئ. خپل لوکیشن به ورسره آن کوئ. دا زه خپل لوکیشن ورسره آن کوم. لوکیشن ډیټا او وای فای دا درې واړه دې لپاره مهم دي. لوکیشن مې م آن کو او ډیټا به مو سره آن کوم. نو چې کله دا تاسو آن کوئ ورسره هغې نه بعد تاسو ته دلته ټاسکونه راځي. یعنې تاسو نه نوې نوې پوښتنې کوي او تاسو حل کوئ. نو دا ما درې واړه ورسره آن کړل. زه دا ریفرش کوم دا صفحه اوس. نو دا چې کله تاسو داسې ریفرش کوئ تاسو ته پوښتنې راځي. هره ورځ په ورځ کې څو وارې هر څه راځي درته 2.5 افغانۍ 3 افغانۍ 4 یعنې پوښتنې وي دغه اسانه پوښتنې ملګرو. دا زه څنګه حل کوم تاسو ته زه ښیم. دې باندې تاسو خپل وخت نه ضایع کوئ. دا ما کلیک کړلو اوس یې پیل کړئ. یعنې دا زه اوس پیل کوم دا حل کوم یو اپلیکیشن. نو بس زر زر به یو کلیک کوئ ملګرو. تاسو به دې باندې خپل وخت نه ضایع کوئ. یعنې ګورئ مه دا حتما صحیح کېږي. بس ځان نه بس یو کلیک کوئ. تاسو ته آپشن یې درکوي چې دې کې یو مارک کوي. بس هغه مارک کوئ او نیکسټ زر زر. یعنې تاسو ته د کتلو ضرورت نشته. زموږ مقصد په دې کې دی چې موږ دې څخه پیسې وګټو. یعنې سوال کتلو ته مهم نه دي. وخت هم ضایع کېږي. نو دغه دې زه زر زر کلیک کوم. دا 2 پوښتنې مې ملګرو دا د 15 افغانۍ ما ته اوس ایډ کېږي. یعنې ما نن حل کړل. دا 15 افغانۍ ما ته سبا جمع کېږي په دې اکاونټ کې. یعنې ما ته به دا پوره شي. دا 2 پوښتنې دي دا ما ته راغلي وي. ریفرش مې کړئ. دا زر زر دا ګوره زه ګورم نه ملګرو. په زر زر کلیک کوم او دا بس صحیح کېږي. دا ګوره تسلیم وکړې خلاص. دا 2 پوښتنې مې حل کړې ملګرو. ما ته راغلي وي 15 افغانۍ ما ته جمع شوې. خو نن نه دا سبا ته دلته راځي. تاسو کتلی شئ ملګرو. همدې طریقې سره دلته پوښتنې تاسو ته راځي هره ورځ. دا ټولې پوښتنې ما حل کړي دي. تاسو کتلی شئ ټول منل شوي دي. ګورئ نیمې د تر کتنې لاندې دي هغه پوښتنې چې ما اوس حل کړي دي. 4 ساعتو کې بیا موږ ته دا پیسې جمع کېږي. هغه ګوري او بیا سبا تاسو ته هغه پیسې درکوي. دا ملګرو دا ګورئ ما بیا ریفرش کړل ما ته نورې پوښتنې راغلي دي. همدې طریقې سره تاسو چې کوم پوښتنې راځي هغه به زر زر حل کوئ. ملګرو دا داسې کار دی ملګرو. دې کې تاسو ته بیا غټې پوښتنې هم راځي. یعنې 50 افغانۍ سوالونه هم تاسو ته راتلی شي. 40 افغانو یو سوال وي هغه چې تاسو کله حل کړئ تاسو ته 50 افغانۍ درکوي. دا ګل لوکیشن چې کله تاسو آن کړل نو کې تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته کوم خو ګورئ 50 افغانۍ راغلي. ما ته وایي چې د تلاشۍ چوک نه لغمان اډې پورې چې کله ځې لکه تاسو چې کله چېرته روان یې په لاره کې تاسو نو عکسونه غواړي د شي نو هغه به ورته عکسونه باسي ورته لیږئ به. نو دې باندې تاسو ته 50 افغانۍ درکوي. ګورئ 50 او 40 درې دانې 50 افغانۍ سوالونه دي او 2 دانې 40 دي. نو دا سوالونه لږ مشکل ملګرو. دا چې کله چېرته تاسو په سفر باندې ځئ تاسو ته ځای چې کوم ځای کې وایي د همغه ځای باره کې تاسو ته سوال راځي او هغه ځای تاسو ته ښایي د ایزي نه دیزي پورې چې کله تاسو لاړ شئ هغه به حل کوي. دا لږ مشکل وي ملګرو. کله چې تاسو چېرته روان وئ نو دا تاسو بیا حل کولی شئ. دې باندې زیاتې پیسې ورکوي ورته. او هغه نور چې کوم دي ملګرو هغه بس تاسو په همدې ځای کې حل کولی شئ ډایرکټ. بس تاسو آپشن راځي هغه کلیک کوئ او حل کوئ ملګرو. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. تاسو ته زه نن په لایف باندې ښیم ما دې نه تقریبا تاسو 301 اتیا ته چې کله تاسو پیسې ورسېدي نو هغې نه تاسو 301 اتیا نه بعد تاسو هغه پیسې ځان ته لیږلی شئ چې هر څومره وي. نو دلته تاسو کتلی شئ زما وای فای باندې نور ټیک مارک شوي دي. ما ته وایي چې تاسو وای فای خلاص کړئ نو بیا به صحیح شي. تاسو ته به د هر څه پوره شي. دا ګورئ ما وای فای آن کړو نو ما هغه صحیح شو. نو دوام باندې مې کلیک کړم. یعنې نیکسټ اوس ما ته دا ګورئ تاسو په همدې طریقې سره خپل ټاسکونه حل کړئ. ادامه او بس هغې نه بعد تاسو ته پوښتنې راځي. تاسو ته پوښتنه کوي د ایزي نه عکس وباسئ چې کله تاسو په سفر کې وئ دا به کوئ. نو تاسو ته زه نن ښیم ملګرو. دې نه ما ځان ته یعنې 415 افغانۍ ما ځان ته لیږلي دي د دې څخه. دا هر چا ته ورکوي ملګرو. په اسانۍ سره خپل موبایل ته لیږولی شئ. چې کله تاسو پیسې 301 اتیا ته ورسېدي هغې نه بعد تاسو چې هر څومره پیسې وي 301 اتیا نه بعد نو هغه ټول تاسو کولی شئ خپل موبایل ته ایزي لوډ کړئ په اسانۍ سره.
نو دغسې دا سوالونه طریقې د ملګرو امید لرم په دې باندې تاسو پوه شوي یاستئ همدې طریقې سره تاسو سوالونه ټسکونه راځي هغه به حل کوئ ملګرو تاسو کتلی شئ دغه زه تاسو ته ټول طریقه ښیم که چېرې د اپلیکیشن تاسو سره نه وي ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن یې نوم باندې کلک کړئ هلته ما لینک ایښی دی هغې لینک څخه تاسو کولی شئ د پریمایس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې کله مو ډاونلوډ کړو خپل موبایل کې انسټال کړئ چې انسټال مو کړو بس ګوګل یا د فیسبوک څخه به ورته لوګین شئ او بس همدې دغسې صفحه به تاسو ته راځي او په همدې طریقې سره به تاسو دا سوالونه حل کوئ او تاسو ته به پیسې جمع کېږي ملګرو تاسو ته زه نن ښیم دې څخه ما پیسې ویستې دي ملګرو او زه تاسو ته نن ښیم چې په کومې طریقې سره بیا هغه پیسې تاسو خپل موبایل ته ایزیلوډ کوئ نو دغه طریقه ده د سوال نو زه تاسو ته اوس ښیم ما سره موبایل کې 100 روپۍ دي ملګرو ګورئ ورته ښه ما سره تاسو کتلی شئ 1.3 یعنې زما موبایل کې اوس 1 افغانۍ دي سمه ده او دې کې ما پیسې جمع کړي دي د پریمایس اپلیکیشن کې زه اوس تاسو ته ښیم او ورځمه د اپلیکیشن ته او زه تاسو ته خپلې پیسې ښیم چې ما څومره پیسې دې کې جمع کړي دي دا تاسو کتلی شئ دغه اپلیکیشن ده ملګرو دې کې تاسو کتلی شئ ما سره دي 400 تقریبا 425 روپۍ ما سره جمع شوي نو دې کې ملګرو تاسو چې کله دې سیټینګ ته راغلئ تاسو د دې لینګویج انګلیش ته هم بدلولی شئ که په انګلیش کې وګورئ که پښتو کې وګورئ هر څه تاسو دلته ګورئ دلته تاسو خپل لینګویج انګلیش ته هم اړولی شئ چې انګلیش ژبې ته یې ټرانسفر کړئ خپله ژبه هم انګلیش ژبې ته واړوئ نو هغه اپشن هم لري دا زه اوس د دې لینګویج کوم ده هغه زه اوس انګلیش ته اړوم تاسو ته په انګلیش کې اسانه وي پښتو کې اسانه وي هر څه کې اسانه وي تاسو کولی شئ دا د ملګرو دلته زه ژبه انګلیش ته اړوم انګلیش مې وکېږو دا به تاسو وکړئ ګوره زما د اپلیکیشن چې کوم دی مکمل انګلیش ته واوښتلو نو تاسو ته چې په هره ژبه کې اسانه وي تاسو دا کولی شئ دا تاسو کتلی شئ اوس انګلیش کې شولو ملګرو نو ما پښتو ته اړولی دی پښتو کې ماته ځوابونه راځي او هغه حل کوم په هغې باندې پوهېږي زه خو ملګرو تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې کتلو ته ضرورت نشته تاسو سوال پوره ګورئ مه بیا حل کوئ بس ډایرکټ کلیک کوئ او هغه منل کېږي یعنې غلطېږي نه یو اپشن پکې کوئ زر بس مونږ کار دې سره دی چې مونږ ته پیسې راکړي ملګرو مونږ د دغه نه یو مړه چې مونږ پکې صحیح ځواب ورکړو کار چې یو بس هغه سم خېږي ملګرو نو بیرته زه خپله ژبه پښتو ته اړوم او څه دا تاسو کتلی شئ ما چینج کړلو بیرته پښتو ته خپله ژبه نو دا مې تاسو ته صرف دا ښودل چې خپله ژبه د انګلیش ته اړوئ پښتو ته اړوئ هغه طریقه هم پکې شته ده نو اوس تاسو ګورئ دې لاندې تادیه چې کوم لیکلي دې ته به راشئ دې کې ما سره ګورئ 430 دغه څومره افغانۍ چې دي دا زه اوس خپل موبایل ته لیږم ملګرو ما تاسو ته ویلي چې دا کله 381 شي هغې نه بره چې هر څومره شي تاسو موبایل ته لیږلی شئ نو پیسې ویستل باندې به کلیک کوئ لاندې تاسو دا ګورئ دا شین هغه کې لیکل شوي دي پیسې دې باندې چې کله تاسو موبایل ټاپ اپ باندې به کلیک کړئ ملګرو پاس پکې ما جوړ کړی هغه به نه کوئ تاسو ته بس یو موبایل ټاپ اپ راځي موبایل ټاپ اپ چې کله تاسو وکړئ ملګرو دا لاندې تاسو ګورئ موږ غواړو چې دا موبایل ته ولېږو دا پیسې چې کومې ما سره دي دا زه غواړم چې خپل موبایل ته ولېږدوم نو چې هر یو نمبر وي ملګرو تاسو سره اتصالات وي امتحان وي روشن وي هر یو ته ځي نو دا تایید باندې به کلیک کړئ ملګرو دا تغییر ګورئ دا تغییر باندې چې تاسو کلیک کړئ بیا نمبر پکې خپل ایډ کولی شئ نو ما تایید کړل دا ګورئ دا چې کله دا تایید تاسو وکړئ ما پکې خپل نمبر د مخکې نه ایډ کړی دی دلته نو دا ګورئ لوډینګ روان دی اوس ملګرو او دا پیسې ماته راځي نو تاسو ګورئ ملګرو ماته هغه راکړو ماته وخت خو د جدي تاریخ باندې تاسو دومره پیسې ولېږدولې یعنې ایزیلوډ هم کړې ما سره اوس پاتې شوې یعنې 3 افغانۍ پاتې شوې نورې ټولې ما ولېږدولې نو ملګرو اوس تاسو ته ښایي ماته به میسیج راشي او ایزیلوډ به ماته راشي دې څخه چې ما سره ټولې 430 افغانۍ ملګرو دا چې کومه ټیکس وي هغه موږ نه کټ کوي ملګرو دا ماته میسیج راغی دا ګورئ یور اکاونټ هیز بین ټاپ اپډ ګوره اوس تاسو ته ښایم میسیج ماته راغی دا میسیج بس ګورو ملګرو نو دا تاسو ګورئ ماته راغلی 415 افغانۍ یعنې ما ترې راولېږلې 425 او ماته راغلی 415 یعنې هغه کم ټیکس چې کټ کوي دولت ته چې کوم ټیکس دي ملګرو هغه هم دوی ورکوي یعنې هغه هم تاسو څخه نه کټ کېږي ما سره خو تاسو وکتلی چې 430 افغانۍ وي ملګرو ماته راغلی 415 یعنې ټیکس هم دوی ورکوي زه اوس خپل روپۍ ګورم ملګرو دا د ما امتحان نمبر ته راولېږلې نو تاسو ګورئ دا ګورئ 409 روپۍ شولې ما سره ملګرو د همدې څخه ما ځان ته راولېږلې نو کوشش وکړئ ملګرو تاسو هم انټرنیټ کاروئ ملګرو کله چې تاسو ډیټا خلاصوئ او فیسبوک ګورئ یو شی بل شی نو هغې نه مخکې تاسو لاړ شئ ملګرو یو ځل او دغه کې خپل سوالونه حل کوئ دومره وخت مو نه نیسي ډېر اسانه طریقه نو تاسو که چېرته خپل نمبر پکې لیکئ دا تغییر باندې به کلیک کړئ ملګرو موبایل ټاپ اپ یعنې تغییر تاسو ته به تغییر نه راځي نو دلته به خپل نمبر ولیکئ چې کله تاسو پکې نمبر نه وي ایډ کړی که غواړئ چې اتصالات ته ولګئ نو تغییر باندې به کلیک کړئ او دلته به اتصالات نمبر ولیکئ که غواړئ چې امتحان ته ولګئ امتحان هر نمبر ته چې لګئ دلته بس نمبر لیکئ او تایید کوئ هغه روپۍ به تاسو ته راځي نو ملګرو دا اپلیکیشن ډېر اسانه طریقې سره پیسې ورکوي ما خو تاسو ته ویل ملګرو هغه د خپل انټرنیټ مصرف خو دې څخه راوباسئ نو جو انټرنیټ کاروئ ملګرو اول سر کې تاسو د اپلیکیشن ته ځئ او ځان ته پیسې رالئ سوالونه حل کوئ تاسو ته پیسې جمع شي ملګرو مننه امید لرم ویډیو مو خوښ شوي شیر یې کړئ خپل